نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات و جوابات دا مبارك نشيس شروع كود الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او دا بدغ سلسلة کی زمونگا نهاتیا نمبر نشست یو کم نوی نمبر نشست چی پدی کی داغ سوالات و جوابات کیگی چی کم منگتا درونو او دخوندو لطرفنا را رسیدلی. حتی الوسع من کوشش دا کو چی دا دیرو سوالونو جواباتو شي خو هغه وخت پورې تړلی شوي خبرې نو چې څومره وخت موږ سره یي او څومره موقع یي د هغې مطابق موږ جواب ورکوو. په دې مبارک نشست کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی چې یو سړی مړ شي او د ده نه مال پاتې شي، نو دا کم مال چې شاته پاتې شي د ده وارثانو ته د هغې به ده ته اجر میلاویږي او که نه؟ الجواب: مال جمع کول د تجارت په طریقې سره یا په مزدورۍ سره یا په نورو مباحو او جایز طریقو سره دا خو جایز دی، خو کله چې مسلمان اراده د خیری نو الله ولا په دې باندې بیا اجر ورکوي. حدیث مشهور حدیث دی او تاسو کې به اکثر ملګرو ته یادي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی: انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوى. د اعمالو دارو مدار دا په نیتونو باندې دی او هر انسان ته به هغه څه میلاوي چې د څه نیت یي، نو چې د څه نیت وکړو هغه تا ته میلاویږي. نو د خلکو نه چې شاته کم مال پاتې کېږي دوی ته به اجر میلاویږي او که نه، نو دا به دوه قسمه دي. اولنی قسم هغه خلک دي چې هغه دا مال جمع کوي، مزدوري کوي او نیت یې دا دی چې زه یو ښېګړه کومه د خپلو خپلوانو سره یا د هغه خلکو سره کم چې په د کمو خرچه چې په ده باندې واجب ده. ولې کوي دا؟ وایي دا د هغوی سره احسان دی، بل دا چې دوی بل چا ته لاس ونه نیسي، د دوی حاجتونه پوره شي او الله ماله اجر راکړي. نو دې انسان ته اجر میلاویږي کله چې د نه شاته دا مال پاتې شي چې ده نیت یې چې نیت یې دا یي چې زه دا مال دې دپاره ګټمه چې سبا له زما بچي هغوی چا ته لاسونه نه نیسي او دغه شان د هغوی حاجتونه پوره شي، په مور پلار باندې خرچه وکړمه، په خویندو وروڼو باندې خرچه وکړم، د خپلو خپلوانو پکې تپوس وکړم او الله راله اجر راکړي. دا انسان چې مړ شي او دنه چې دا مال شاته پاتې شي او وارثان خپل منځ کې تقسیم کړي، الله دله دې اجر ورکوي. قرآن کې الله څه وایي: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د احسان بدله نه ده مګر احسان دی. چا چې ښېګړه کړې ده او ښه نیت یې و، الله به وله د ښه نیت ښه بدله ورکوي. یو حدیث کې راځي، په صحیح بخاري کې د روایت شتي، په صحیح مسلم کې هم شتي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه بیمار شوی، دا په دغه کال کم کال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجة الوداع کړی، کله چې پیغمبر په ده پسې ورننوته او دی ډېر سخت بیمار و، نو ورته یې وویل چې یا رسول الله انی قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال. ای د الله پیغمبره سخته تعینې چې په ما باندې کوم ځای ته رسېدلې ده او زه خو د مال خاوند سړی یم او صرف را سره یوه لور ده بس، نو د دې خپل مال دوه حصې به صدقه کم، یعنی د مال چې به درې حصو کې تقسیم کړي دوه به ترې صدقه کم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لا، دوه نه دوه ډېر دي. وی ما ورته ویل چې بشطرې نیم مال به صدقه کم، وایي چې لا نیم هم ډېر دي. وی ما ورته ویل چې الثلث درېیمه حصه به وصیت پکې وکړم، وی الثلث والثلث کثیر.
درېیمه کې کولی شي خو درېیمه حصه هم ډېره ده که درې نه راکوز کړي بیا ډېره غوره شو یو سړی څلورمه حصه کړي پنځمه حصه کړي دا ډېره غوره ده خو زیات نه زیات څومره جایز دی درېیمه حصه په مال کې ته په درېیمه حصه کې وصیت کولی شي باقي خو وارثانو ته پاتې کېږي نو شریعت ته دا نه چې ته راولږه ټول مال بس مرګ وخت کې وایي ټول صدقه شو پلاني ځي دپاره شو پلاني ځي دپاره نه که ته زیات نه زیات وصیت کوې نو په ثلث کې وکړه والثلث کثیر او دا درېیمه حصه هم ډېره ده که دې نه راکمه کړي نو هغه بیا ډېره غوره وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې لپاره مې دا حدیث وی ګوره سعد بن ابي وقاص ته وی انک ان تذر ورثتك اغنیاء وی ای سعده چې ته د خپل وارثان مالداره پرېږدې دا کوم چې تا پسې شاته دي نو دا د دې نه ډېره غوره ده چې ته یې غریبانان پرېږده او د خلکو نه سوالونه کوي او وی ته چې څه خرچم کې تبتغي بها وجه الله او اجر پې لټې الا اجرت بها الله به در اجر درکوي حتی ما تجعل في امرأتك تر دې چې هغه نوڼۍ چې ته د ښځې په خوله کې ږدې الله به تعالی د دې اجر درکوي نو دغه اولني قسم خلک شو کوم یو نیت صحیح نیت څه ته وایي صحیح نیت څه ته وایي نیت خو صحیح خراب دا بل خراب څه ته وایي خراب او صحیح پکې نشته اولني قسم هغه دی چې د ده نیت دا دی چې زه دا مال چې کوم جمع کومه دې دپاره جمع کومه چې زما وارثان د هغوی سره دا یو احسان دی د خپلو خپلوانو سره یو ښېګړه ده او بل دا چې الله دوی د نورو خلکو د محتاجۍ نه وساتي الله داسې قسمه انسان له اجر ورکوي دویم قسم هغه دی چې دی مال صرف جمع کوي د ډېروالي هیرس دی او دی زړه کې دا خبرې چې دې نه چا د سره فایده وانغستې حسد دی که نه وي نو سړي کې خصوصا چې کله بچي نه وي بیا خو بلکل نه غواړي چې دې مال نه چا فایده واغستې ځکه چې زه پرې ستړی شوی یم او دا خلک نه دي ستړي شوي او زه به مړ شم او دوی ته به داسې په اسانه مال میلاو شو ده نو په داسې انسان باندې یره پکار ده یره د څه پکار ده نه ولې اجر ورته نه میلایږي بارک الله فیک د دې یره به پکار ده عذاب پې ولې راشي یو سړی د نیتي دا نه دی چې زه د خپلو خپلوانو سره ښېګړه کړو بس صحیح ده فهو علی نیته د اجر په رڼا کې د سره معامله کېږي او هغه دا چې دته اجر نه میلایږي ځان یې هسې ستړی کړو هسې ځان ستړی کړو هغه مال خو به تقسیمیږي مال پاتې شوی دی چېرته نه دی پاتې شوی خو به تقسیمیږي ته چې مړ شوې که ته غواړې او که نه غواړې خو ستا دا مال به دا به تقسیمیږي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د آدم بچی وایي چې مالی زما مال او زما مال او ستا په مال کې ستا دي څه ستا څه دي ستا په مال کې صرف ستا درې خبرې دي که خپل مال نه فایده اخیسته غواړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مال هغه دی څه چې دې وخوړو دا ستا مالو دا یقیني ستا مالو ځکه چې ویې د خوړو دویم ستا مال هغه دی کوم چې دې واغوسته او زوړ دی کو دا ستا مالو دریم کوم چې د الله په لار کې ولګو دا ستا مالو د دې نه راوځي شدي دي که دې د زما مال به ټول ته نه پاتې کېدو والی نو دا انسان د چې نیت یې نه و ښه نیت نو مال تقسیم شو خو یره پیدا دی چې دته به اجر نه میلاوېدو یره شتي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی